یو وخت به راشي ما به غواړې، یو وخت به راشي ما به غواړې، ښه به په چغو چغو ژاړې چې زما قبر ته ولاړې. ته چې د چا د لاسه لاړې، هغه یاران به د یاران نشي مینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې ټول روغ جوړ شئ، صحت جمع تاسې په تن لرئ. یو ځل بیا زه ستاسې ورور ستاسې ملګری میراجالدین شینواری په یوه نوي ویډیو کې ستاسې په خدمت کې یم. ډېری ملګري پوښتنه کوي چې موږ سره څنګه کولی شو چې دغسې د شعر شاعرۍ، همدارنګه د ټیک ټاک دپاره، د فیسبوک سټوري دپاره، د واتساپ سټیټس دپاره موږ د شعر او شاعرۍ باندې دغسې ویډیو جوړ کړو، لکه څنګه چې تا ویډیو جوړه کړې وه. نو دغه شان ویډیوګانې چې موږ تاسې جوړو، نو په دوه اپلیکیشنو په واسطه موږ جوړو، پکسل لیب او کینماسټر په واسطه به موږ تاسې دغسې ښایسته ویډیوګانې بالکل موږ تاسې جوړولی شو. نو موږ تاسې را درومو پکسل لیب کې وړومبی کار کړو او بیا کینماسټر ته ځو. خو د هر څه نه مخکې چې تاسې په چینل کې نوي یاست او تاسو ته میراث فن ټکنیکل چینل نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ دغه چینل تاسې لازمي له ځان سره سبسکرایب کړئ. له دې لپاره به تاسې یو اپلیکیشن خلاص کړئ چې دغه اپلیکیشن نوم دی پکسل لیب. چې د پکسل لیب اپلیکیشن او کینماسټر له هر ملګري سره وي، که نه وي له پلی سټور یې تاسې ډاونلوډ کړئ. دواړه اپلیکیشن په پلی سټور کې شته، نومونه یې ولیکئ پکسل لیب، کینماسټر، دواړه به تاسې ډاونلوډ کولی شئ په اسانۍ سره. تاسې به فرسټ پکسل لیب خلاص کړئ. چې کله پکسل لیب تاسې خلاص کړئ، پکسل لیب تاسې ته دغه شان راوړي. دلته به تاسې پکسل لیب کې مثال ورته ولیکئ، خپل نوم به ورته ولیکئ. لکه زما نوم دی، زه مثال ورته لیکم شینواري، صحیح ده، شینواري ورته لیکم، صحیح ده، شینواري. دلته به تاسې یو ستوری ورکړئ یا به یو مڼه ورکړئ چې هر څه تاسې ورکوئ، مثال دلته به ورکړئ او بله به دلته په لومړي سر کې ورته ورکړئ، تر څو ستاسې د هغه نوم یو سټایل وشي، ښایسته راشي، صحیح ده. دا په دې شکل سره تاسې سره راغی. ګورئ دلته تاسې بره راشئ، پوینټس کې، په پوینټس کې دلته مختلف ډیزاینینګ ورکولی شئ، خط سټایل ورکولی شئ چې څه رقم سټایل مثال په طور سره ستاسې خوښي هغه ډول سټایل تاسې دغه خپل دغه ته چې دی ورکولی شئ، خپل نوم ته، صحیح ده. لومړی به تاسې دا ولیکئ. له هغې نه وروسته به تاسې بیا ټکسټ ته راشئ او په ټکسټ کې به په نیو ټکسټ په ایډیټینګ باندې تاسې کلیک وکړئ. دلته به تاسې ورته ولیکئ دغه لاندې کوم د ځای کې د کیبورډ زه تاسې ته وښیم. کله چې تاسې کلیک وکړئ دلته کیبورډ نشانه راځي په دې ځای کې. ګورئ ملګرو، دلته زه تاسې ته وښیم، دلته چې دا اپشن راکړم، ګورئ دغه دا کرښه نه ده کیبورډ دی نه، دا به داسې ووهئ تر څو زیات راشي، صحیح ده. داسې یوه کرښه به تاسې جوړه کړئ. په دې سر کې به تاسې یو مڼه یا یو څه یا بل څه تاسې ته چې څه ښه ښکاري هغه به تاسې دلته داسې ورته ولګوئ. لکه مثال په طور سره زه دا ورته لګوم، صحیح ده. نو دا په دې شکل سره تاسې سره راشي. بیا له هغې نه وروسته تاسې دا داسې غټ کړئ، صحیح ده، تر څو ستاسې له نوم او دغه سره برابر راشي، صحیح ده. دا به دلته داسې برابر کړئ تر څو ښایسته ښکاره شي دواړه ځایه، صحیح ده. نو کله چې تاسې دا دومره جوړ کړو، بره په دې سټایل باندې کلیک کړئ. دې ته به تاسې یو کلر انتخاب کړئ. په همدې سپین کې پرېږدئ، خو که چینج کوئ تاسې هغه ستاسې خوښه، مثال تور کلر او دا لاندې سپین، صحیح شو. له هغې نه وروسته به تاسې بره راشئ. چې بر راغلی دلته به په دې ځای کې تاسې کلیک وکړئ، صحیح ده. په دې ځای کې به کلیک وکړئ او دا به له ځان سره تاسې سیو کړئ، صحیح ده. کله چې سیو کړو له هغې نه وروسته بیرته راشئ، دلته کلر ته به راشئ. په کلر کې به دې ته یو رنګ ورکړئ. نو هغې نه وروسته به دا تاسې ډیلیټ کړئ، دا بره سټریک او دا نوم هم دغسې پرېږدئ. نوم به جدا تاسې دغه کړئ، دا نوم څخه دا نور شیان لرې کړئ. مثال په طور سره دا مڼې ترې لرې کړئ، یوازې نوم پرېږدئ. که هر ډول بل نوم لیکئ، تاسې خوښه چې هر ډول لیکئ. نو دا خو نوم مان نه شو، زه به بیا راشم. دلته مثال زه ورته لیکم چې میراجالدین، صحیح شو. دا به تاسې ورته ولیکئ. دې له یو سټایل تاسې ورکړئ. بره پوینټ ته راشئ. په پوینټ کې مختلف ښایسته سټایلونه تاسې ورکولی شئ، څه ډول ستاسې خوښ. مثال دا سټایل زما خوښ دی، صحیح ده. دا به تاسې داسې ورکړئ، دا به تاسې غټ کړئ، صحیح ده. چې کله م غټ کړه بره به راشئ، دلته به په دې ځای کې کلیک وکړئ او تاسې به دا ځان سره په ګیلرۍ کې سیو کړئ. له هغې نه وروسته به تاسې کینماسټر ته اوس راګرځو. له هغې نه وروسته به تاسې بیا له ځان سره خپل کینماسټر خلاص کړئ. چې کله م کینماسټر اپلیکیشن تاسې له ځان سره خلاص کړئ، تاسې له پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ. نو بره په میډیا باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په میډیا باندې تاسې کلیک وکړو، دلته به تاسې خپل یو تصویر ورواخلئ. چې کوم تصویر مثال تاسې غواړئ په هغې باندې یوه ویډیوز جوړه کړئ.
نو یو تصویر به تاسې خپل راواخلی سیده لکه دا تصویر زه راخلم سیده په دې باندې به کلیک وکړئ سیده دا به داسې بره راوړئ سیده تر څو بره راشي سیده دا به ډېر کړئ تر څو تاسې کوم نظم یا هم شعر شاعري هر څه اچوئ نو دا به تاسې رټ په دې باندې به بره کلیک وکړئ دا دلته به راشئ تر څو نږدې لرې به ځان ته جوړ کړئ تر څو تاسې ته برابر راشي او بیا په همغه شکل سره تاسې ویډیو جوړه کړئ نو په ټیک مار علامه باندې به تاسې کلیک وکړئ بیا به راشئ دغه تصویر ته به په کلر په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ کله چې تاسې کلیک په دې ځای کې په دې باندې کلیک وکړئ او د دې دا رڼا چې کومه ده دا به ورکمه کړئ صحیح ده دا به داسې ورکمه کړئ خپل اندازې سره به دا ورکمه کړئ صحیح شو دا چې کله تاسې ورکمه کړه بیا بر په ټیک مار باندې تاسې کلیک وکړئ چې کله تاسې کلیک وکړو له هغې نه وروسته به تاسې په لایر کې په دې ځای کې لایر باندې تاسې کلیک وکړئ په لایر کې میډیا باندې تاسې کلیک وکړئ او تاسې به پکسل لب ته راشئ پکسل لب ته پکسل لب کې به هغه نوم او راواخلی سیده دغه مثال ما هلته جوړ کړی ته دا به تاسې راواخلی چې کله تاسې راواخیستو په دې ځای به تاسې دا به داسې دلته فټ کړئ سیده دا بره په ټیک مار باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به بره تاسې داسې ویسئ په دې شکل سره صحیح شو له هغې نه وروسته به بیا تاسې راشئ کوم میوزیک یا سندره چې دا هر څه ویډیو چې هغه به تاسې راواچئ که ویډیو کې بیا به لایر ته راشئ په میډیا باندې به کلیک وکړئ او ستاسې هغه کومه سندره یا چې هر څه وي مثال ما سره په انشوټ کې ده انشوټ کې خو نشته را سره مثال په طور سره ما سره چېرته وه دلته ده لکه دا د ما سره صحیح شو دا ما راواچوله دا به داسې لرې کړئ دې ځای نه به لرې کړو یو بل راواچو تر څو دا زه منظم کړم بیا به لایر ته راشئ میډیا باندې تاسې کلیک وکړئ واټساپ نه زه یو څه راخلم ما سره واټساپ کې نشته دی نو دا ده ویډیو دا مې راواخیسته صحیح ده دا به تاسې داسې کړئ بیا ورنې نه وروسته مثال دا چې څه یي شعر شاعري هغه یي مثال په طور سره وخت به راشي ما به صحیح ده دا به تاسې ولیکئ په اوکې باندې به تاسې کلیک وکړئ دا لیکل به راولئ تاسې په دغه سایز کې صحیح ده داسې به دې ځای ته راوړئ دې دپاره زیاتره ملګریو پوښتنه کوي سټایل څنګه ډاونلوډ کولی شو پښتو سټایل یا ښه سټایلونه دلته به تاسې په دې ډبل ای باندې کلیک وکړئ دلته تاسې سره مختلف رنګه سټایلونه ما ته یا ډاونلوډ کړي که تاسې غواړئ چې نوي سټایلونه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ نو بره دغه کونج کې تاسې ته کوم بټن ښکاري په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ په دا وینئ په دې ځای کې دغه ځای به تاسې کلیک وکړئ چې کله په دې باندې تاسې کلیک وکړو نو ستاسې انټرنیټ به آن نو دلته تاسې ته مختلف سټایلونه درکول کېږي چې څه ډول سټایل ستاسې خوښ دي د پښتو دپاره د عربي دپاره چې هر ډول سټایلونه تاسو خوښ عموما عربي سټایلونه زیات دي عربي سټایلونه به تاسې ډاونلوډ کوئ او هغه هم په پښتو باندې ډېر ښایسته ښایسته رادرومي نو زه ما سره تیار ډاونلوډ دي زه یو راخلم تر څو دا راواخلم ګوره ما سره لیکل دغه شان راغلل صحیح ده دا بل تاسې جوړ کړئ چې څه رقم یې جوړوئ صحیح ده لیکل زه مثال دلته راوړم په دې ځای کې به تاسې دې ته یو انیمیشن ورکړئ انیمیشن کې مثال زه لومړی انیمیشن دا ورکوم چې کله ویډیو شروع کېږي نو دا انیمیشن دې راشي او په دلته به بیا په دویم بیا کلیک وکړئ په همدې لیکلو باندې او دلته آوټ انیمیشن یعنې چې کله ختمېږي باید څه رقم راشي نو زه ختمېدو لپاره مثال داسې دی نو ګوره چې دا ویډیو شروع کېږي څنګه راځي ګوره ګوره اوس ختمه شو دلته تاسې بره بل نوم راوړئ دلته به راشئ کله که موږ بل نوم مثال تیار فټ کړو دلته به راشم پکسلپ ته معراج الدین باندې به کلیک وکړم ګوره دغه نوم دی دا به تاسې جوړ کړئ داسې تر څو تاسې سره بر راشي په دې ځای کې کولی شئ چې خپل نوم هم ورکړئ
نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې ښایسته ښایسته ویډیوګانې ایډیټ کړئ چې څه رقم مثال هغه شعر شاعرۍ څه رقم غږ وي په هغې باندې تاسې لیکل کوئ او دلته یې راولئ او ان انیمیشن او اوټ انیمیشن ورکوئ نو ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسې کولی شئ ایډیټ کړئ په ډېر زیات اسانۍ سره په ښایسته طریقې سره. مننه په دې هیله چې ویډیو مې راسره خوښه شوې وي. که نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لازمي درسره سبسکرایب کړئ. میراج خان ټیکنیکل او هر وخت موږ دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. مننه.